ستا نوم چیش دی؟ زما نوم زکریا دی. کور دې چیرې دی؟ په حضرتجي بابا کې. د کندهار په حضرتجي بابا کې دي. څوک دي ورک دي؟ یو مې کوچنیان دي، یوه مې خواښه ده، یو دغه زما زوی دی. یوه ستا زنانه ده، یوه دې خواښه ده، یو دا کوچنی زوی دې ورسره دی. دا کوچنی زوی مې ورسره وکړې پر بارډر باندې راوښتلو، نو موږ یې ما او خسر دواړه وو، موږ یې واپس کړلو، دوی واوښتل چې واوښتل بیا موږ هر څه هڅه وکړله، شپږ څلور پنځه ورځې مو هڅه وکړله، مقصد بیا پر بارډر موږ یې نه راپرېښولو. او اوس دغه 2 میاشتې کېږي تقریبا چې اوس مقصد موږ پسې ګرځو، دورې ولاړ شه دورې ولاړ شه. نو اوس بس زه د پښتنو د ټولو مسلمانانو څخه دغه غواړم چې زما سره دغه کومک وکړي، دغه زنانې چې هر ځای یې پر دغه زما په شماره باندې چې زنګ ماته ووایي، نو بس ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. جمال صاحب اول به خدای کوي بیا به ته کوې وروره، موږ بل څوک په دې دغه کې نه لرو، په دې ملک په دې کې د نور شکر ټوله پښتانه یو. زه په دغه دلته راغلی یم، زه غواړم چې دغه ته زموږ سره دغه کومک وکړې جمال صاحب، چې دغه زنانې چې هر چا کرجي یا هر ځای چې ماته پر خپل شمېره باندې زنګ ووایي وروره. مننه وروره.